دا دنیا ډیره عجیبه ځای دی. کله کله انسان په یوه لاره روان وي او الله پاک یې بالکل بلې منزل ته ورسوي. کله کله انسان د بل چا بدلولو لپاره وځي او په خپله بدل شي. نن به موږ د یوې داسې ښځې کیسه واورو چې د هالیووډ په ځلېدونکي جوان کې ډوبه وه. ځان ته به یې پخه عیسویه ویله او د یو مسلمان ته عیسویت ته د راګرځولو لپاره وتلې وه. خو چې کله واپس راغله نو په زړه کې یې د اسلام رڼا بله وه. دا کیسه د جیمی براون دی. جیمی براون د امریکې په کینوشا ویسکانسن شهر کې پیدا شوی وه. هغه د ماشومتوب نه ډیره د ژوندۍ سوچ خاونده وه. چې کله نورو ماشومانو به ټي وي کتل، جیمی به د رنګونو سره لوبې کولې. د هغې مور آرټسټه وه او د هغې د خطاطۍ اثر په جیمی هم و. خو یو بل څیز و چې هغه به یې تل بېقراره ساتله او هغه وه د حق لټون. هغه پخپله وایي چې دا جذبه په هغې کې د دویمې درېیمې کلاس نه وه. هغې فیصله کړې وه چې صرف د دې لپاره به مذهب نه مني چې د کور خلک یې مني، بلکې پخپله به رښتیا لټوي. هغه به په سایکل لایبرري ته تله او د مذهبونو کتابونه به یې لوستل. هغه په یوه کاتولیک کورنۍ کې پیدا شوې وه، خو د مورمن او میتودیست دوستانو سره به هم چرچ ته تله چې رښتیا وموي. هغه وایي چې ما هر مذهب ولید، خو پوره رښتیا مې چرته هم ونه موندل. بس عیسویت ته مې زړه نږدې شو نو په هغې پاتې شوم. سکول نه وروسته جیمی کیلیفورنیا ته لاړه. هلته یې په هالیووډ کې د میک اپ آرټسټ او هیر سټایلسټ په توګه کار شروع کړو او بیا د فلمونو پروډکشن مینیجره شوه. په بیورلی هیلز کې اوسېدل، د جګوار ګاډي چلول او د مشهورو خلکو سره شپې تیرول د هغې ژوند و. خو جیمی وایي چې دا هر څه د خلکو لپاره به کول و، خو زما په زړه کې هغه زړه بېقراري اوس هم وه. بیا یوه ورځ داسې وشو چې د هغې ژوند یې بدل کړو. د یوې پروژې په وخت هغې یو مسلمان ملګری کالیګ ولید چې هر جمعې په نمازې لتلو. جیمی واخیستل چې هغه خپل چرچ ته بوزي او عیسوي یې کړي، خو هغه نه راتلو. جیمی حیرانه شوه چې په دغه مذهب کې داسې شی دی چې دا سړی یې دومره مضبوط نیولی دی. هغې د هغې ملګري نه قرآن مجید وغوښتو چې دا به یې لولي او بیا به په هغې کې غلطیانې باسي او هغه به عیسوي یې کړي. خو چې کله هغې قرآن لوستل شروع کړل نو حالات بدل شو. جیمی په بایبل ډیره پوهېده، خو چې کله یې قرآن ولوستو نو احساس یې کړو چې دا خو هغه خبرې دي کومې چې په بایبل کې وي، خو دلته هر څه پوره او مکمل دی، هیڅ الجن او تضاد پکې نشته. هغې ته پټه ولګېده چې همدا هغه رښتیا دي چې دا یې د ماشومتوب نه لټوي. خو د اسلام د قبوله جیمی فیصله وکړه چې که زما ماحول ما بدلوي نو زه به خپل ماحول بدلوم. هغې خپل سامان په یو سوټکیس کې واچلو او د مراکش یې ون وے ټکټ یې واخیستو. داسې ملک ته لاړه چې نه یې هلته څوک پیژندل او نه ورته عربي یا فرانسیسي ژبه راتله. بس د قرآن لوستلو په وخت به یې زړه ته د مراکش یال راتلو. د دسمبر په 2010 کې په کاسابلانکا مراکش کې جیمی براون کلمه وویله او مسلمانه شوه. دا د هغې د روح واپسی وه. هلته هغې اسلام زده کړو او د هغې دننه آرټسټ بیا راویښ شو، خو دا ځل دا آرټ د هالیووډ نه بلکې د اسلامي رنګونو و. هغې په جیومیټریک نمونو او خطاطۍ کې کار شروع کړو او یو مشهوره میورل آرټسټ د دیوالونو رنګونی کی شوه. هغې په دوبۍ، کینیډا او امریکا کې ډیر نوم پیدا کړو. په 2020 کې هغې یو نړیواله مقابله مګټله او په ملواکی کې یو ډیر غټ آرټ جوړ کړو. هغې په خپل آرټ کې خپل پلرنی تاریخ، نیټیو امریکن هیریټیج او اسلامي نښې یو ځای کړي. هغه وایي چې کله ما خپل پروپوزل لیږلو نو بسم الله مې وویله او بټن مې کېږاژلو او الله کامیاب کړم. د جیمی ژوند آسان نه دی. هغه وایي چې زه د امریکایانو لپاره پورا امریکایي نه یم ځکه چې حجاب کوم او په اسلامي ملکونو کې هم خلک ماته د ګوري امریکایي په سترګه ګوري، خو هغه وایي چې زه صرف د الله یم. نن جیمی په خپل سټوډیو کې په حجاب کې ناسته وي او د نړۍ د بیلابیلو برخو لپاره په رنګونو کیسې لیکي. د هغې کیسه مو ته یادګیر نه کوي چې هدایت لاره عجیبه وي. کله کله هغه بېقراري چې د وړکتوب نه وي هغه د هدایت تخم وي. جیمی د بیورلی هیلز ځلا پرېښوده او الله پاک د نړۍ د ښارونو په دیوالونو وچوي. الله پاک د جیمی براون په اسلام ثابت قدمه وساتي او هغې ته د دین نور خدمت نصیب کړي. آمین.